شیبې دي او په وروستیو شیبو کې پر دې باندې غږېږو چې د کمال سعادت یا هم د ځوانانو پر معینیت پر کړنو باندې غږېږو چې تر دې دمه پورې څومره فعالیت درلود، ځوانان څومره ورڅخه راضي دي او همداراز اوس نو دغه مسؤلیت بل چا ته ور وسپارل شو، د کمال سعادت څخه دغه مسؤلیت اخیستل شوی دی، بل ځوان ته سپارل شوی دی. دا چې د ځوانانو معینیت څومره رول لري، د ځوانانو په یووالي کې پر ځوانانو باندې پر کار باندې او همداراز دې ته ورته څومره یې کار کړی دی. نن را سره حامد امیر را سره میلمه دی، غواړو چې دوی سره پر همدې موضوع باندې بحث وکړو. ستړي مه شئ او سهار بخیر. کورودان سلامونه تاسو ته او سلامونه د ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ډېره مننه. د ځوانانو معینیت فعالیتونه په دې څو کلونو کې تاسو یې ګورئ، څنګه ارزوئ؟ زه فکر کوم د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو نه تر نن ورځې پورې کوم چې د کمال سادات صاحب په راس د معینیت کې وه، ډېر هغه کار چې باید شوی وای هغه ونه شوله. کوم کارونه چې ضرور چې هغه باید شوی وای او کوم دغه د الهي وظایف چې ده چې دوی باید کوم شیان کړي وای هغه ونه شول، ځکه سادات صاحب په داسې موضوعاتو باندې لګیا وه چې هغه اصلا لرې دی، هغه نه وو، یعنې هغه نه هغه واړه کارونه واړه کارونه وو، یعنې په هغو باندې لګیا وه. او اوس نو چې وروسته یې دونه به ورته ګورو، ځکه اوس خو معینه هم تبدیلي شوله او پاس د دونه به ګورو چې څه کېږي، خو تر اوسه چې فعلا کوم کار باید شوی وی هغه فعلا واقعا. یعنې ځوانانو ته رول ورکړل شوی و، یوه اداره ورته جوړه شوله، یو سیستم ورته جوړ شو، یو ادرس ورته جوړ شو، خو په راس کې داسې کس ونه شو چې باید بنیادي کارونه یې کړي وای. تر دې دمه پورې د ځوانانو معینیت په دې څو کلونو کې بنیادي کارونه یې تاسو څه ارزوئ، کوم کارونه به واوسیږي؟ زه فکر کوم دوی بنیادي کارونه هېڅ نه درلودل. اول ځکه دوی دغه د رهبرۍ نه مشکلات و پکې په دې باندې چې دلته باید یو کس وای د کوم ادرس چې جوړ شوی د ځوانانو د همغږۍ او د راټولېدنې دپاره داسې یو نفر نه وه چې یعنې په هغو د ټول کسان راټول شي، شاید پرې راټول به و ډېر یو محدود اندازه کسان به و، خو ډېری ځوانانو ډېری برخې د ځوانانو په دوی باندې خپله نیوکه درلودله، په دوی باندې ملاحظات درلودل چې دا باید داسې نه وي او هغه نه وي. نو ته فعلا پورې چې همغه هغه شوي دي د ځوانانو او هغه نیوکې اوس هم په سادات صاحب باندې شته، یعنې دوی حتی ګیله ترې کوي چې دوی د ځوانانو معین وو، خو هغه کار دوی ونه شوی کړی چې باید کوم شوی وای. نو همدغه یو علت دی چې نه دی توانېدلي دوی په خپل هغه کې کامیاب شي او هغه رضایت د ځوانانو ترلاسه کړي. واقعا د دولت یا هم د ولسمشر پاملرنه همدې معینیت ته څومره وله؟ که چېرته کمال سعادت سمه استفاده ورځنې کړې وای د معینیت نه، څومره به لا زیات ځوانانو ته کار شوی وای؟ کېدای شوی، ډېر کېدای شوی. موږ په هغو یعنې که وغږېږو چې د دوی توجه په عموم کې د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته توجه ډېره زیاته ده، توجه یې ځوانانو ته زیات ده. د همدې دپاره خو دوی په هغه رقم چې یعنې د کوم رقم ځوانانو ته توجه یې زیاته ده، ولې هغه طریقه د دوی چې ده هغه ډېره غلطه په غلطه باندې ورته روان دي. کوم حق چې ځوان دی هغه ورکول کېږي، خو هغه اصلي حقدار ته نه ورکول کېږي. نو همدغه بعضې مشکلات دي چې ورته چې د دوی یعنې هغه ډېری ګیلهمن ځوانان چې د ملي وحدت د حکومت نه همدغه یو علت یې همدغه دی چې دوی وایي چې توجه یې زیاته وه، ځکه دې حکومت ته هیلې ډېرې زیاتې وې د اول نه د پیل نه څخه، ځکه ټول وایي چې ادارې به ځوانېږي او هغه کار وشو، خو ولې په هغه رقم چې باید شوی وای او هغه هیلې چې وې چې یعنې کار به اهل کار ته سپارل کېږي په هغه رقم باندې نه دی ورته سپارل شوی. نو همدغه دی چې هم حکومت بېرته دوی په خپله ژمنو کې پاتې راغلل ورته او هم د ځوانانو چارو معینیت چې تر دې واقعا موږ د اصلاحات ادارې په نامه باندې یوه اداره لرو چې دغو ته هم د ځوانانو ډېره یعنې هغه فکر او پام یې ورته دی چې دغه به وکولی شي چې هغه وړ کسان ادارې ته وسپارلي. د ځوانانو په ګمارنه باندې یا هم په دولتي چوکاټ کې ورته په ونډې ورکونې برخه کې څنګه ارزوئ؟ دغه ادارې څومره خپل مسؤلیت په سم ډول سره ادا کړی دی او هغه وړ کسان چې واقعا استعداد لري، واقعا وړ کسان دي، د واسطې او د پیسو دې خبرې نشته دی، او څومره دغه کسان و اداراتو ته معرفي شوي دي؟ ګورې که موږ چېرته وګورو د اوس فعلا یعنې د موږ ادارې تر ډېره حده پورې یعنې ځوانې شوي دي، ادارې موږ ځوانې ادارې ورته ویلی شو، خو په دې کې بعض برخې دي چې ډېر کم فیصدي هغه ده چې وړ کسان هغو ځایو ته تللي دي، ځکه موږ بعضې ځایو کې داسې لرو چې یعنې هغه پوسټ چې باید داسې یو کس هغو ته تللی وای چې هغه دای ولسي ملاتړ یې درلودلی وای، په ولس کې بلد وای، د ولس د درده خبر وای، داسې یو ځوان باید هغو ته تللی وای. متاسفانه هغو ته داسې یو ځوان راځي چې د هغو ټول عمر بهر کې تېر شوی دی، څوک یې نه پېژني، اصلا نه دلته څوک پېژني، نه ولس پېژني، نه د ولس د درد نه خبر دی، نه د هغو سره کوم رابطه لري او نه ورسره کړی شي چې دی د هغو مابین ته ورشي او پکې ووسي. نو زه فکر کوم ادارې امور هم کوم کارونه چې کړي دي، اصلاحات ادارې دوی هم چې کړي دي، دا تر ډېره حده پورې یعنې 30% که موږ ووایو چې دوی صحیح روان دي، خو هغه 80% دوی بیا هم هغه نیمګړتیاوې لري. واقعا بالکل د دوی په ګمارنه کې. اوس څه باید وشي
د ځوانانو معینیت دپاره بل کس انتخاب شوی دی. دا کس هم ځوان دی او کاري انرژي لري، وړتیا به یې لري، یا به یې موږ پیژنو یا به یې نه پیژنو. څه فکر کوئ کوم مهم ټکي دي چې باید ورته پاملرنه وشي تر څو هغه تیر کارونه چې د کمال سادات په وخت کې تکرار شول بیا تکرار نه شي؟ د تیر نه فقط تجربه اخیستل دی، یعنې دی نوی معین صاحب که چېرته وګوري چې یعنې دی به اتو ارزوي هماغه چې کوم کارونه چې کمال سادات وکړل او کوم د ځوانانو په څه شي باندې ناراضي شول هغه باید ورته معلوم شي، او که دی چې د هغو نه استفاده وکړي هغه نیمګړتیاوې چې هغو درلودې دی په ځان کې پیدا نه کړي او د هغو نه تیر شي هغه حل کړي، نو معلومداره چې دی به کامیاب روان وي. او که چېرته هماغه د ده کارونه پسې تکراروي او د ده په قدم باندې پل ږدي نو معلومدار چې بیرته به د ده نتیجه به منفي وي او ډېر مثبت هغه ونه وي. یعنې د ځوانانو معینیت ته ډېر ستر کارونه پراته دي چې باید هغه ترسره کړي. د ځوانانو په یووالي کې دغه معینیت رول څومره دی یا څنګه ارزوئ تاسې؟ زه فکر کوم دا به ډېر پکې کم وي، ځکه یو معینیت شاید ونه شي کولی چې د یو ډېر زیات اندازې د ځوانانو همغږي ته راوړي، ځکه د موږ افغانستان د کومه ټولنه چې دا خپله فعلا داسې دي چې مشکلات ډېر زیات دي پکې، نو د یو معینیت په هغه کولو شاید تر یو حده پورې دا وکړلی شي چې دوی ورسره همغږي کړي او هغه ته یې راولي، خو که چېرته سلیقوي برخورد نه پکې کېږي دا شاید ډېر مثبت تمام شي. ولې که د تاسو متوجه شوي د سادات صاحب په دوران کې د ده په وخت کې سلیقوي برخورد ډېر زیات کېدل، هلته ډېر زیات سلیقوي برخورد روان و، نو که چېرته دا شیان بیا لرې کېږي شاید یو موږ ووایو چې یو مثبت تغییر به راولي، او که نه وي نو هماغه پخوانی حالات چې و هماغه رقم به پاتې وي او روان وي، ځکه موږ دا ټول داسې دي چې موږ مخکې له مخکې نه په هغو باندې فیصله نه شو کولی چې داسې به وشي که به نه وشي، ځکه دا ټول یو د امتحاني دورې په شکل باندې دوی به خپل امتحان ورکوي، لکه سادات صاحب چې خپل امتحان ورکړ، نوی معین صاحب هم خپل امتحان ورکوي، وروسته به بیا پرې هغه کېږي چې دی څومره بریالی ثابتېدلی شي. واقعا د معینیت تر څنګ موږ یوه بله اداره هم لرو د ځوانانو پارلمان په نام باندې. دی څومره کار وکړه په دې څو کلونو کې؟ د ځوانانو پارلمان فکر کوم تر دې دمه هېڅ کار نه دی کړی، ځکه هغه یو وار چې دوی په هغه کوم طرحه چې ورته جوړه شوې ده هغه په دې شکل ده دوی په شپږو میاشتو کې یو وار تر پارلمان پورې ځي، یو څو د یوې ورځې دوه ورځې دپاره شاید دلته ځي او بیرته راځي، نو هغه ځکه داسې هغو هم ډېر زیات مشکلات را پیدا کړل، بدون د دونه چې ګټه واقع تاوان یې ډېر زیات و. په دې توانونه زیات و چې مثلا اول د خپله د ځوانانو په مابین کې دوی د انتخاب په مابین کې ډېر زیات مشکلات ځوانانو کې پیدا کړل چې په هغو کې هم ډېر هغه لاسوهنې وشولې چې په خوښه باندې کسان راغلل، هغه وړ کسان رانغلل، وړ کسان ورته رانغلل، چا چې واسطه درلوده د ولایت د طریقه هغه ورته راغلل، او هغه نو دا فکر کوم هغه ځوانانو په پارلمان باندې شاید په ولایتو کې ورته وخت ورکړی دی چې دوی د ځوانانو ترمنځ هماهنګي وکړي، ځوانان سره راټول کړي پر یو ټغر باندې. څومره توانېدل دي په دې باندې چې په ولایتو کې دوی کار وکړي؟ هغه کسان چې اوس په ولایتو کې لګیا دي کار کوي یا شپږ میاشتې بعد دلته سره راټولېږي کاري ګزارش وړاندې کوي، څومره کار یې کړی دی؟ متاسفانه یو چې ته که موږ وګورو د ځوانانو پارلمان ډېری غړي چې دي هغه ټول همدلته په کابل کې تاویږي، په ولایت کې د ولایت نه خبر لرئ هلته څومره ځوانان د دې پارلمان نه راضي دي؟ په ولایتو کې یعنې موږ ډېر شمېر داسې ولایت لرو چې په هغو کې بیخي یعنې د پارلمان او ځکه موږ بعض نامنه ولایتونه لرو چې په هغو کې موږ استازي دلته لرو، ولې لکه اول زه تاسو ته موږ د خپل ولایت میدان وردګ تاسو ته مثال درکوم، هلته دی یعنې که هر څه دی کابل ته نږدې پروت دی، خو مشکل پکې دومره دی چې هغه استازي چې کوم دي هغه هم دلته په کابل کې پراته دي، اصلا دو ځای نه خبر نه دي، او هغو ته خو د ښار او د کلي تر مابین فاصله ډېره زیاته ده په دو رقم ځای کې، نو په دوی کې شاید دوی ډېر هغه ولري، یعنې نه هغه استازي سره لیدلي دي تر اوسه، نه دوی تللي دي هغه خپله سیمې ته تللي دي چې هلته دوی لاړ شي د خلک ځوانانو سره دې وګوري او ورته ودې وایي چې موږ داسې تاسو د همغږۍ دپاره داسې یو کار باندې لګیا یو یا په هغه باندې لګیا نو هغه نشته. ولې بعضې ولایت دي چې په هغو کې شاید نتیجه یې ډېره مثبته وي، ځکه هغوی ځوانان دي په خپل مابین کې سره ناستې لري، کیني سره په یوه ټغر سره راټولېږي، نو ضرورت چې په هغو ځای کې وه چې باید دا کار شوی وای چې ځوانان په یو ټغر باندې راټول کړي وای، هغه کار تر اوسه دې ځوانان نه دی کړی. د دغو دوو ادارو نه څنګه کولی شو سمه ګټه واخلو؟ دغه که څه هم د هېواد ډېری برخه فیصدي ځوانان تشکیلوي او ځوانان په ډېرو برخو کې ستونزې لري، لا هم سره دي چې په بېلابېلو اداراتو کې ځوانانو ته وخت ورکړل شوی دی، رول ورکړل شوی چې هغوی خپل استعدادونه وازمایي، کار وکړي، خو بیا هم څومره ضرورت دی چې پر همدې دوو ادارو د فرض مثال د ځوانانو معینیت شو، د ځوانانو پارلمان شو، څومره مهمه ده چې باید کار وشي تر څو په حقیقي ډول یې د ځوان غږ پورته کړی وي او ځوان ته یې کار کړی وي؟
کار ډیر زیات پکار دی ځکه دا یو ډیر اوږد مزل دی ته چې کله د دې ځوانانو ته ټولو قناعت حاصلوي شاید بیا نشي کېدای امکان نه لري چې ته 100% ټولو قناعت دې حاصل کړې او ټول دې په هماغه خپله مفکوره بالخصوص بیا افغانستان کې د افغانستان ځوانان ته دې ته راولې خو بیا هم دغه کوم حده پورې چې دوی حد توان وي هغو ته چې یعنې چېرته رسېدل غواړي دا هم یو ډېره یو اوږده او د کړاوونو نه ډکه لار غواړي ځکه د دوی اول پیل چې ته کوې د هغه سالمه رهبري به ته هغو ته ټاکې هغو ته داسې یو رهبري وي چې هغه واقعا وکړلی شي چې دا په ځان کې دا جوهر دوی ولري چې دوی وکړلی شي دا ځوانان د اداره باندې یو اعتبار ځکه دوی اوس دغه خپله د ځوانانو معینیت موږ که وګورو دی اصلا د ځوانانو په مابین کې هغه خپل اعتبار بیخي د لاسه ورکړی دی هېڅ دوی داسې اعتبار د لاسه ورکړی دی څوک یعنې د معینیت د ځوانانو به چې پرته د مسخره او د نورو خبرو نه بله خبر نه وه همچنان موږ که ورته وګورو د ځوانانو پارلمان همدارنګه هغه همچنان همدغه ډول دی چې ډېر خلک ورته خوښ نو ته چې که چېرته دې خلکو ته قناعت ورکوې بیرته یې راولې او دې ته وایې چې یو دوی قناعت ته یو حده پورې حاصلوي نو دې ته به ډېره یو اوږده لار پکار وي او ډېر اوږد مزل به ورته پکار وي چې ته هغه به ورته کوې او ورولې ځکه مخکې تاسو وایئ چې د موږ په ټولنه کې دا ډېر یو ستونزمن کار دی چې هغو ته دې ورشي په همدې هیله باندې یو چې په هره برخه کې ځوانانو ته کار وشي او ځوانان په خپله همدا خپل مسؤلیتونه په ښه ډول سره اجرا کړي که په هره برخه کې په هره اداره کې دي موږ پر دې باندې باوري یو چې ځوان کولی شي بدلون راولي خو ځوان هم کولی شي چې البته منفي بدلونونه هم دغه کړي لکه د ځوانانو معینیت غوندې چې ډېره ستره اداره ده چې باید ستر کارونه وشي خو په هغه کې هغه کارونه شوي دي چې هېچ چاته د هم د منلو نه دي ډېره مننه په همدې هیله یو چې ځوانانو ته په واقعي ډول سره کار وشي خوشحاله اوسئ ډېره مننه له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله د خپرونې وروستۍ شیبې دي نو د همکارانو څخه هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ تر څو د امیر صاحب سره لا زیاتې خبرې وکړو له تاسو هم مننه تر سبا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو پاکه لاس پر ښه وختونه ولرئ الله مو مل